خلق د مصیبت په مخ کې په څلور قسمه دي. کله چې مصیبت راشي نو خلق په څو قسمه دي؟ څلور. اولنی هغه دی چې هغه ناراضه دی په دې تقدیر باندې او غصه دی په دې تقدیر باندې او په دې نه دی راځي. لکه دې غصه دی خپل رب ته، په تقدیر څه دی کړی؟ الله دی کړی. ښه په ده باندې مصیبت راغی، د کفر او د جاهلیت خبرې شروع کړي او نه منم او غصه دی او داسې قسمت دی او قسمت داسې کوم او تقدیر داسې کوم، والعیاذ بالله د په اصل کې الله ته لګیا دی. او کله نه کله دې مرحله کې سړی کفر ته مرسي. نو دا اولنی قسم دی. دویم قسم هغه چې هغه صبر کوي، صرف صبر بس. یو سړی د مصیبت ورته ورسېدو، مثال زوی مړ شو، دا ګران کار دی او غټ مصیبت دی چې د یو سړي بچی مړ شي او بیا زوی مړ شي او بیا په ځوانۍ کې مړ شي. دا سړی دا خبرې نه ده خوښه، این انسان طبیعت ته نه ده خوښ چې زما بچی څه مړ وی، خو صبر کوي. خو نه ده خوښه دغه خبره، خو دومره دی چې صبر کوي. نو دې څه نه څه ښه درجه کې دی. درېیمه مرحله دې د ده نه اوچت دی، هغه دی چې صبر هم کوي او راضي دی. یعنی د مصیبت کوي او که نه وي دواړه حالات په ده یو شان دي. نو دې د صبر والا نه څه دی؟ غوره دی. ولې غوره دی؟ ځکه چې د صبر سره دی راضي هم دی. بس د الله طرف هم به راضي وي. لکه زوی دی مړ شو، بس الله طرف اور خلو د مصیبتو غټو او غټو خو بس موږ به راضي یو، الله لیکلي. نو دې صبر هم کوي او دې راضي هم دی. د ټولو نه اوچت مسلمان او اوچت مؤمن چې ډېر لږو خلکو ته دا مقام نصیب کېږي هغه دی چې صبر کوي، راضي دی او شکر وباسي. دا ډېر اوچت مقام دی او ډېر لږو خلکو ته الله نصیب کړی دی. او هغه یو سړی دی مصیبت پرې راغی، نو دې طرف ته سوچ کړ چې دا خو د دنیا مصیبت دی، دا خو معمولي و، ختم شو، یا لږ وخته پورې به وي، خو د آخرت هغه مصیبتونه دی الله موږ ساتي. نو د هغه یرې نه دا اول کار دا وکړو چې صبر یې وکړو، په دې تقدیر راضي دی او په دې مصیبت ته راتلو راضي دی، او ورسره دا ووایي وی الله ستا شکر دی په هر حال کې. د ټول نه اوچت دی. ښه د ټول نه بدترین کوم یو دی چې غصه دی او بدې ردې وایي او د جاهلیت خبرې کوي. بیا د ده نه غوره کوم یو دی چې صبر کوي. د ده نه غوره کوم یو دی صبر کوي او راضي دی. او د هغه نه اوچت صبر او راضي دی او شکر ادا کوي. ورسېدی به که نه په دې به عمل کوي او که نه څه خبره ده تم په تقدیر کې راورسېده، څه خبره قرضې وي، ویزه دې ختمه شوه، مزدوري دې خرابه شوه، بچي دې نه کېږي، پلار دې مړ شو، مور دې مړه شوه، ښځه دې مړه شوه، بچي دې مړه شو، بل څه سخته د باندې راله، ګاډی دې اکسیډنټ شو، بیمار شوې، ټولې تقدیر خبرې. نو ته به صبر کې او د صبر سره به څه کې وایي الله زه پې راضي یم، او هغې نه به درېیم کار به څه کې شکر به ادا کړي چې الله ستا په هر حال کې شکر دی. ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وي الحمدلله على كل حال، د الله حمدونه او صفتونه بیانو په هر حال.